إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، اوس وخت کې که موږ او تاسو متوجه شو، هر څومره چې انسان د ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګ کوي، هومره لاسته راوړنې چې لري پرمختګ کوي، مګر ځینو مسایلو کې بیرته شاته تګ کوي، خصوصا بعضې ایمانی او عقیدتي مسایلو کې، ټولنیزو مسایلو کې. نن ورځ د ټکنالوژۍ ورځ ده او په ټکنالوژۍ کې خاصتا هغه ټکنالوژي چې هر انسان ورته لاسرسی لري او د هر چا په جیب کې پروت دی، موبایل دی. دغه موبایل خاصتا چې د نوي موبایلونه چې هوشمند ورته وایي یا سمارټ موبایل ورته وایي، داسې یوه آله ده چې ټوله نړۍ په همدې کې پرته ده او ستا په جیب کې دی. دې نه یو تعداد انسانان ډېره ښه ګټه اخلي، مګر یو تعداد انسانان خپل مال هم پرې مصرفوي، دغسې قیمتي موبایل اخلي، په هغه انټرنټ او وایفای باندې خپل پیسې هم مصرفوي او خپل وخت هم پکې ضایع کوي. غیر د دې نه شیشه پورته کوه، شیشه ښکته که بل کار نشته، بس تمام ورځ همدغه پورته کوه ښکته کوه. داسې یو ګټه چې هغې نه دنیا ته ګټه ورسېږي، داسې یو فایده چې آخرت ته ګټه ورسېږي، بله فایده د دې نه نشته. که څوک د همدغه موبایل نه سالمه ګټه پورته کړي، د دنیا ټوله ذخیره کتابونه په همدې کې پراته دي. د دنیا کوم ریسرچ چې غواړي په همدغه انټرنیټ او موبایل کې پروت دی، هر تحقیق چې غواړي، هر قسم معلومات چې غواړي، دیني او دنیوي په همدې کې پروت دی. مګر کله چې دینی د وعظ خبر راځي، که ته همدغه سکرین پورته کوې، د یو عالم وینا راغله، هغې نه تېرېږي. مګر کله چې یو خنداور شی راشي، یو غیبت او بهتان پکې راځي، یو تمسخر او رشکن پکې راځي، هغې ته بیا ګوري، بیا ورپسې بل ورپسې بل ورپسې بل، ټول وخت په همدې کې ضایع کړي، ساعتونه په همدې ضایع کوو. حتی داسې مرحلې ته یو انسان اوس رسېدلی دی د ټکنالوژۍ سره چې د شپې ویده کېږي، هم موبایل سره ویده کېږي، چې پاسېږي د دې نه مخکې چې بسم الله وایي اول موبایل کې ګوري چې څومره میسجونه راغلي، یا چا دانې کړي، چا پوسټ کړی، چا پوسټ نه دی کړی. نو د خوب نه پاسېدل هم د موبایل سره یو ځای دي. هغې نه وروسته به بیا اودس کوي، بیا به لمونځ کوي. نو دغه ټکنالوژي دې نه انسان سالمه ګټه هم اخیستلی شي او ناسالمه ګټه هم ترېنه اخیستلی شي. په دغه اساس انسان باید دې نقطې ته متوجه شي. بل هغه ضرر چې موږ او تاسو ته دې ټکنالوژۍ وارد کړی دی، چې ډېر انسانان یو بل څخه لرې کړي دي، سره د دې چې دا د نږدېوالي سبب دی. پخوا چې دغه ټکنالوژي نه وه، د انسانانو ترمنځ یو الفت او محبت او شفقت او مودت دا ټول موجود و. یو د بل کور ته به ورتلل، یو بل سره به یو ساعت نیم ساعت کېناستل، یو بل سره به یو پیاله چای څښله، یو د بل د احوالو نه به ځان خبرو، د یو بل هغه احوال پرسې به یې کوله، د بیمار خواته به ورتلل، په مناسباتو کې به ورتلل. مګر اوس به ساعتونه دې موبایل سره ضایع کوو، مګر د یو مسلمان پوښتنې ته به وخت نه لرو. ساعتونه به د موبایل سره او تلویزیون سره او نورو شیانو سره یا بیکار کارونو کې به وخت ضایع کوو، خو د یو مسلمان احوالو ته چې 15 کاله 6 کاله د نه دی لیدلی وخت ورته نه لرو. دا د دغه ټکنالوژي تاثیر دی. که نهایتا موږ او تاسو هغه احوال پرسې د یو چا کوو، یو میسج به ورته ولګي، محترم جوړ او روغ اوسئ، سره د کورنۍ او ډېرو مو د منې لیدلې، په زړه مې ګرځېدلی، ما چې یو میسج درته وکړم.
دومره دا د تک زحمت، هغه قلبي محبت، هغه ناسته، هغه ولاړه چې کوم هم عبادت دی، هم په هغې کې ثواب دی، هم په هغې کې اجر دی، هم په هغې کې الفت او محبت زیاتېږي، ډېر زیات فضایل لري، هغه ټول موږ نه پاتې شوي دي. هغه اختر مبارکیان هم په مسجد کې شولې، احوال پرچې هم په مسجد کې شو، یا نهایت کې یو چاته زنګ ووهي، هغه به شپږو میاشتې بعد یو کال بعد یو چاته زنګ ووهي، د زنګ وهلو زحمت هم نه کوو. نو په دغه اساس هغه زمونږ او تاسو یو ایمانی عادت، یو ټولنیز عادت، یو اسلامي عادت چې هغه زیارت و د یو بل، ملاقات و د یو بل، هغه موږ نه اوس ټولنه کې پاتې دی. زمونږ ملاقاتونه فقط رسمیاتو پورې تړل شوي دي. که چا نکاح ته راوبللې هلته به ورځې، که چا یو ختم ته دعوت کړي هلته به ورځې، که چا فاتحې ته راوغوښتې هلته ورځې. نور هغه ایمانی زیارتونه نشته، ایمانی ملاقاتونه تقریبا د منځه تللي دي، نه خپلوانو سره، نه دوستانو سره، او نه نور مسلمانانو ایمانی ورونو سره. اما صحابه کرامو به چې کله یو بل سره ولیدل په بازار کې، په مارکیټ کې سره دي چې د یو منطقې خلک به هم و چې ولیدل چې دیم بیکاره دی، دیم بیکاره دی، بیا به یو بل ته څه ویلې؟ هیا بنا نؤمن ساعه، راځئ چې مسجد ته لاړ شي، یو څو لحظې ایمان تازه کړو، ایمانی ناسته سره وکړو، د الله د رضا دپاره سره کینو، د الله دپاره یو بل نه احوال نه ځان خبر کړو، د یو بل پوښتنه وکړو، د خپل هغه ټولنې په اړه باندې فکر وکړو، اسلامي امت په اړه باندې فکر وکړو. نو دغه ایمانی ناستې ته زمونږ او تاسو په ننني ټولنه کې هم ډېره زیاته اړتیا ده. اوس چې موږ او تاسو ګورو یو تعداد انسانان هغه کار نه کوي، یا ضعیفان دي، یا مریضان دي، یا معذوره دي، یا ډرایو نشي کولی، کور کې ناست دي بېچارهګان، هغه هم که ورته د هغه ژوند ته وګورې، مثلا زامن هغه خپل روزګار پسې روان دي، خپل کورنۍ لري، خپل ماشومان لري، اولاد درڅخه لاړ، هغه خپل کاروبار سره مصروف شو، لورګانې واده شولې لاړې، هغه خپل د خاوند کورونه ته لري، یو ته خپل مېرمن سره پاتې کور کې. نو که دغه اجتماعي روابط او ټولنیز روابط او دغه زیارات موږ او تاسو ونه لرو، نو ټول به په رواني تکلیف کې مبتلا وي، چې اوس اکثریت هم داسې شوي دي. کور کې ناست بلکل هغه زیارتونه نشته، د یو بل د احوالو نه خبرېدل نشته، او هر سړی اوس هم دې ته اړتیا لري چې یو څوک ورسره کیني او د زړه خواله ورسره وکړي، د خپل د زړه مشکل ورته ووایي، د خپل هغه د زړه راز ورسره بیان کړي. نو دغه جانب موږ او تاسو پرېښودلی دی. په همدغه اساس الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا چې څومره مهم دی دا زیارتونه، د یو بل سره تګ وراتګ، یو بل سره ناسته ولاړه، نو الله عز وجل موږ او تاسو ته د خپلو نعمتونو او قدرتونو څخه فرمایي چې وألف بین قلوبهم، دا د الله قدرت دی، د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې د مؤمنانو په منځ کې محبت پیدا کړی، شفقت پیدا کړی، اخوت او مودت پیدا کړی، انسان سره خوشحالیږي، او انسان ټولنیز موجود دی. ځکه بدترین زندان هماغه ده چې ته یو انسان په انفرادي زندان کې واچوي. کله چې یو انسان په زندان کې یوازې شو، لیونی کېږي، خپل اعصاب د لاسه ورکوي. اما که چیرې په یو ګروپ کې زندان کې وي، 50 کاله هم پروت وي، دومره مشکل نه ګوري لکه څومره چې په یو انفرادي زندان کې وي. نو الله عز وجل فرمایي چې وألف بین قلوبهم، دا د الله قدرت دی، د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې د انسانانو په زړونو کې مودت او الفت او شفقت پیدا کړی، یو بل سره خوشحالیږي، یو بل نه هغه انرژي اخلي، یو بل نه یو بل سره د زړه احوال بیانوي. بیا فرمایي چې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، یا محمد صلی الله علیه وسلم، که چیرې ته دغه ټوله دنیا مصرف کړې، د دنیا ټول مال، سره زر او سپین زر او ذخایر او معادن ټوله مصرف کړي چې د خلکو په منځ کې الفت او محبت ایجاد کړي، نه شي کولی. ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم، مگر دا الله دی چې دغه الفت او محبت ایجاد کړی، د یو بل محبت، ستا محبت زما په زړه کې، زما محبت ستا په زړه کې، زه ستا د ملاقات ارزو لرم، ته زما د ملاقات ارزو لرې، زه ستا لیدو ته خوشحالېږم، ته زما لیدو ته خوشحالېږې. نو دا د الله سبحانه وتعالی قدرت دی. یعنی دا په مادیاتو باندې نه حاصلېږي، دا په معنویاتو باندې حاصلېږي. نو په همدغه اساس که چیرې موږ او تاسو دغه عادت دوباره ژوندی کړو، او فقط د الله د رضایت دپاره، د الله څخه د اجر حاصلولو دپاره، دنیوي غرض د نه وي، دا فلان صاحب مالداره دی باید لږ ملاقات یې ورشو، فلان لږ بارسوخه سړی د اختر مبارکي ته باید ورشو، فلان یو منصبداره د اختر مبارکي ته ورشو، یا ملاقات ته ورشو، یا جنازې ته ورشو. نه، ستا نیت باید فقط د الله رضا وي. هر چا سره چې دغه ملاقات کوي، د هغه زیارت کوي، هغه سره ناسته ولاړه کوي، د الله د رضایت دپاره وي. دنیوي غرض دی باید پکې نه وي، ریاکاري په هغې کې نه وي. ځکه که دنیوي غرض په منځ کې راغی، ریاکاري منځ کې راغله، هغه ستا اجر باطل شو، اجر د منځه لاړ. او ځکه الله سبحانه وتعالی حدیث قدسي کې فرمایي چې که څوک یو عمل کوي او هغې کې بل څوک ما سره شریکوي، نو زه به د هغه نه بیزاره یم، دغه عمل زما دپاره نه دی. که ته دنیا دپاره دا کار کوي، فقط خالص د الله سبحانه وتعالی دپاره باید دا کار وشي. نو که چیرې دغه زیارتونه ژوندي شي او موږ او تاسو بیرته هغه خپل
پخواني عادت ته وګرځو، لږ د خپل وخت د موبایلونو سره ټکنالوژي سره د بېهوده شیانو سره کم کړو او دغه وخت ټولنه کې خپل اقاربو ته، خپلو دوستانو ته، خپلوانو ته، همسایګانو ته، نورو مؤمنانو ته ورکړو، نو دې کې به هم زموږ روحیات ښه وي، هم به د هغو روحیات ښه وي او هم به انسان د الله څخه کافي اجر ترلاسه کوي. په همدغه اساس باندې که چیرې موږ او تاسو د دغه زیارتونو په اړه باندې، زیارت نه مراد یعنې ملاقاتونه، د دغه زیارت په اساس باندې موږ او تاسو اسلامي تعلیماتو ته وګورو، موږ او تاسو ته به دا روښانه شي چې الله سبحانه وتعالی مسلمان سره د هغه لیدنه، ملاقات کول، دا د الله عزوجل د محبت سبب ګرځي. یعنی الله هغه انسان خوښوي، هغه انسان سره محبت کوي چې د بل انسان سره محبت کوي او فقط د الله دپاره هغه سره ملاقات کوي، د هغه پوښتنې ته ورځي، هغه سره یو څو لحظې کینی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله څخه روایت کوي، حدیث قدسی دی: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في، او كما قال عليه السلام. ما په خپل ځان باندې دا لازم کړی دی چې زه به محبت کوم هغه چا سره چې دوی انسانانو سره زما د رضایت دپاره محبت کوي. ته چې یو مؤمن سره محبت لري فقط د هغه د تقوا دپاره، پرهیزګارۍ دپاره، د هغه د اخلاص دپاره، فقط د ایمان دپاره، دنیوي غرض دپاره نه، الله عزوجل به تا سره محبت کوي. او کله چې الله خپل بنده سره محبت کوي نو دغه انسان بیا څه مشکل لري، ځکه د الله د رحمت ته مستحق وګرځېدلی، د الله د جنت مستحق وګرځېدلی، اجر او ثواب الله ته درکوي، الله ته دوست لري. بیا فرمایي والمتجالسین فیه، هغه کسانو سره پر ما په خپل ځان محبت لازم کړی چې دوی زما دپاره یو بل سره کینی، یو بل سره کینی، همدغه دپاره چې یو څو ورځې ایماني مجلس وکړي، یو د بل د احوالو نه ځان خبر کړي. والمتزاورین فیه، او هغه کسان چې زما دپاره زیارت کوي د یو بل، ملاقات کوي د یو بل. والمتبادلین فیه، او هغه کسان چې زما د رضایت دپاره خپل مال خرچوي یو بل باندې. په دغه خرج کې هم مېلمه پالنه په دې کې شامل دی، هم ډوډۍ ورکول او انفاق کول په دې کې شامل دي، هم زکات او خیرات او صدقات په دې کې شامل دي، مسکینانو بېوزلو سره مرسته په دې کې شامله ده. ټول یعنې هغه څوک چې د الله د رضا دپاره خپل مال خرچوي دا ټول په همدې کې شامل دي. نو الله سبحانه وتعالی په خپل ځان دا لازم کړی چې دی به محبت کوي هغه چا سره چې د الله دپاره د چا زیارت کوي، د چا سره ملاقات کوي، چا سره کینی، د چا پوښتنه کوي. نو نن وخت کې همدغه زیارت چې ما اشاره ورته ابتدا کړو که دا زیارتونه پاتې شوي دي، یا په میسج باندې دی، هغه هم څوک دا زحمت نه کوي چې په قدم باندې یا فزیکن خپل وجود سره لاړ شي، یو څو لحظې یو چا سره کیني او دغه احوال واخلي. او دغه یوازیواله بیا دومره د انسان په روحیاتو تاثیر کوي چې آخر داسې مرحلې ته رسېږي چې د بل انسان څخه نفرت کوي، بیا نه غواړي چې یو چا سره کیني. اوس وخت تقریبا ځینو سره هم داسې یو حالت راغلی، حتی کله کله زه هم داسې یو چا سره مخ شم چې مثلا یو سړی به مې څو کاله نه لیدلی، یو زنګ چې ورته وایي چې محترم یا حاجي صاحب یا فلان زه غواړم چې ستا ملاقات ته درشم، نو هغه به تا ته ډېر په مشکل باندې وخت درکړي. ښه صحیح د فلاني هفته کې به وګورو، هغه هفتې نه یو ورځ مخکې بیا درته میسج کوي چې زه یو اپاینټمنټ لرم یا مصروف یم، بیا بل هفته کې به سره وګورو، بیا هغه هفته چې راشي بیا به درته یو بله بهانه وکړي. نو اکثر خلک یا مصروف وي یا مصروف هم نه وي، خو فقط هغه چون دا یوازیواله په دې روحیاتو باندې دومره تاثیر کوي چې بلکل بیا نور د انسان لیدنه هم نه غواړي. حتی څو موده مخکې ما یو چا ته چې غوښتل مې وګورم، ډېره موده مریض هم دی او مشر هم دی، خو یو ورځ مې ورته زنګ ووهه، ویل فلاني هفته کې سره ګورو، بیا یو ورځ مخکې بیا ویل چې بل هفته کې سره ګورو، بیا یو ورځ مخکې بیا هغه بیا کینسل کړه. آخر په څلورم ځل بیا راته زنګ ووهل ته څه دپاره غواړې چې ما وګورې؟ نو ما ورته ویل فقط هغه د الله د رضا دپاره ده چې ته مریض یې، ډېره موده مسجد ته نه راځې، فقط په دغه اساس مې غوښتل تا وګورم. نو زه پوه شم چې دا یوازیوالی په ده باندې هم تاثیر کړی دی. نو دا د یوازیوالي هغه تاثیرونه دي چې دغه زیارات کم شي، نو بیا انسان کله کله د انسان ملاقات هم نه غواړي. ته به ورته نیک نیت لري یا د الله د رضایت دپاره یو هدف به لري، خو هغه ذهن کې به نورې خبرې ګرځي چې دا څه دپاره یا څه رقم او څه رقم. حتی یو بل ځل هم داسې یو کار وشو چې زه یو بل محترم امام دی دلته، هغه غوښتل چې د خپل مسجد دپاره یو چنده ټوله کړي، نو یو چا دپاره یې غوښتل چې یو چا سره ملاقات وکړو. نو هغه ته هم زنګ ووهه چې داسې زه او فلان راځو یو 15 دقیقې ستا سره کینو، تا ګورو نږدې نه. نو هغه ډېر زیات تشویش وشو چې دی به څه دپاره ما ګوري، څه هدف به لري، څه رقم. خو ده ته زنګ ووهه چې دغه امام ما ته زنګ وهلی چې تا سره ملاقات لرم چې دا څه هدف لري، بل ته زنګ وهلی چې دا څه دپاره راځي. خو اخر چا ورته ویلې چې دوی هغه فلان امام مسجد جوړوي او چنده ټولوي، نو غواړي چې تا سره په دې اړه باندې خبرې وکړي.
نو بیا بیرته معذرت وکړو دا بل چا به ورته ویلي والله اعلم. یعنې حتی اوس یو تعداد انسانان دې دپاره هم آماده نه دي چې د یو چا سره 15 دقیقې کښېني یا د هغه خبره واوري که فرضاً داسې دنیوي هدف و خو ته به ورسره روښاني هغه خپل هدف ورته روښانه کړي که نه وي خو هغه ایماني ملاقات د ایماني جلسه ده هغه به تا سره کښېني او څو لحظې ستا احوالونه به ځان خبر کړي ته به د هغه د احوالو نه ځان خبر کړي ته به هم اجر واخلي هغه به هم اجر واخلي. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو د بل حدیث ته وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې یو شخص د یو بل مسلمان ورور زیارت دپاره پوښتنې دپاره یو بل کلي ته یا بل ښار ته روان شو مثلا فرض کړه د دې ځای نه ساک روان شي یو نریوارن ته ځي یا پینګ ته ځي یا یو پرسټن ته ځي بل منطقې ته ځي د خپل قریې څخه یا کلي څخه یا ښار څخه بل ښار ته د خپل یو ایماني ورور ملاقات دپاره ته نو الله سبحانه وتعالی په نیمایي لاره کې یو ملایکه د انسان په شکل کې دته واستوه دغه ملایکه دنه پوښتنه کوي د انسان په صورت کې چیرته ځي دی ورته وایي زه غواړم چې په فلاني کلي کې یا فلاني ښار کې خپل یو ورور د هغه ملاقات وکړم نو دی ورته وایي چې ته ولې دغه ملاقات ته ځې آیا داسې ته ورته کوم حاجت لرې چې هغه ترې نه غواړې یا ستا ورباندې څه پیسې پاتې دي هغه ترې نه اخلې یا داسې کوم بل شی ورسره دی چې ته د هغه دنیوي غرض دپاره ځې هغه وګورې دا سړی ورته وایي چې نه زما هغه سره هیڅ دنیوي غرض نشته غیر انني احببته فی الله فقط همدومره دی چې زه هغه سره د الله دپاره محبت لرم الله دپاره ورسره مینه لرم غواړم چې ملاقات یې وکړم نو دغه ملایکه ورته وایي چې فإني رسول الله الیک بأن الله قد احبک کما احببته فیه زه د الله لخوا تا ته رالیږلی شوی یم زه ملایکه یم او الله سبحانه وتعالی تا ته دا زیری درکوي چې الله تا سره محبت کوي څرنګه چې ته د هغه بنده سره محبت کوي ته چې د الله د بنده د ملاقات او زیارت دپاره ځې نو الله تا سره په دې کار باندې محبت کوي. همدارنګه بل حدیث شریف کې دغه زیارتونه چې موږ تاسو ډیر سطحي او عادي نیسو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان زیارت کول فقط د الله د رضایت دپاره دا جنت ته د ننوتلو سبب دی یعنی انسان په د جنت مستحق ګرځي د الله په فضل سره. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا هغه څوک چې د الله عز وجل دپاره خپل د یو ورور ملاقات وکړي نو د الله د لورې یو ملایکه ورته غږ کوي چې ته خپله هم ډېر پاک انسان او ستا دا قدمونه هم پاک دي او تا ته الله عز وجل په جنت کې یو منزل یو کور یو قصر آماده کړی فقط د همدې دپاره چې ته د یو مسلمان ملاقات او زیارت ته ورځې. همدارنګه که چیرې بیا حدیث کې موږ تاسو ګورو دغه زیارتونه چې دي دا د انسان په منځ کې یا د انسان په زړه کې تقوا زیاتوي او د الله دپاره د مسلمانانو په زړونو کې هم محبت ایجادیږي سره د دې چې الله عز وجل دغه انسان خوښوي. همدا رقم په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله عز وجل یو غږ وکړي چې أين المتحابون في جلالي اليوم المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء هغه کسانو چې په دنیا کې زما دپاره یو بل سره محبت کوو یو بل سره دوی مینه درلودله دوی به نن زما د جلال د وجې نه په یو نور کې وي دوی به د نور په منبرونو باندې ناست وي داسې د نور منبر به چې د ورای او د لرې ځای نه به ښکاري هر سړی به ورته ګوري یغبطهم الانبیاء والشهداء چې دوی سره به انبیا او شهدا هم غبطه کوي یو حسد ده یو غبطه ده حسد دې ته وایي چې ته یو مسلمان ورور سره یو نعمت ګوري غواړي چې د هغه څخه دا نعمت د منځه لاړ شي او دغه نعمت ستا شي باید یو سړی مثلا صحتمند دی ښه ته وایي چې دی د صحتمند نه وي زه د صحتمند شم دی د مریض شي یا یو سړی یو موټر لري ته وایي چې دغه موټر د زما وي یو سړی اولاد لري ته وایي چې دغه اولاد باید زما وي دا حسد دی. اما غبطه دا ده چې ته یو انسان سره یو نعمت ګورې او د الله عز وجل څخه دا هیله کوي چې تا ته هم د هغه په شان نعمت درکړي. یو سړی نیک اولاد لري ستا په زړه کې دا ګرځي چې کاشکې الله ما ته هم دغسې نیک اولاد راکړی وی دا نه وی چې دغه اولاد زما وی کاشکې ما ته مله دغسې نیک اولاد راکړی وی. یو سړی مال لري او د الله په لاره کې خرچوي ته هم وایي چې کاشکې ما ته الله دغسې مال راکړی وی چې ما هم د الله په لاره کې خرچ کړی وی دې ته غبطه وایي. نو غبطه هم دا ده چې هغه یو نیکه ارزو ده چې انسان یې کولی شي دا جایز دی. نو د قیامت په ورځ حتی شهیدان چې هغو ډېر لویه مرتبه لري پیغمبران چې هغو ډېر لوړ مقام لري د قیامت په ورځ هغو چې د دغه انسان د نور ته ګوري او د ده د ناستې ته ګوري نو هغو په زړه کې هم دغه غبطه ګرځي چې
یعنی پیغمبر به وایي چې زه خو تر ټولو عالي انسان یم، شهید وایي چې ماته الله لوی مقام راکوي، چې دغه انسان څنګه په دغه لوی مقام کې قرار لري. خو دغه لوی مقام حاصلول د قیامت په ورځ ډېر په سادګۍ باندې کېدلی شي. هغه سادګي همدا ده چې فقط یو ایمانی زیارت دی، د مسلمان ورور ملاقات دی، د مسلمان ورور پوښتنه ده، د مسلمان ورور د احوالو څخه ځان خبرول دي. همدارنګه د دغه ایمانی زیارتونو په سبب باندې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا فرمایي که څوک مسلمان سره محبت کوي، مسلمان سره دوستی لري فقط د الله د رضایت دپاره، دغه دوستی او دغه محبت د دې انسان په زړه کې د ایمان خوږوالی زیاتوي، د ایمان خوږوالی احساسوي، حلاوت الایمان ورته وایي. نو څوک چې د ایمان خوږوالی احساس کې دغه انسان بیا د خپل عبادت څخه لذت وړي، په مانځه به ولاړ وي د مانځه څخه به لذت وړي، روژه به نیسي د روژې څخه لذت وړي، صدقات ورکوي لذت ترې نه وړي، هر طاعت چې کوي د طاعت څخه لذت وړي. الله سره وصل دی، الله سره مکمل د اخلاص په حالت ته رسېدلی د احسان حالت ته. مګر اوس چې موږ او تاسو لمونځ کوو فکرونه مو بل ځای کې دي، هغه حلاوت زموږ په زړونو کې نشته د ایمان. صدقات که ورکوو هغه اخلاص چې په زړه کې باید وي نشته په زړه کې، ځکه هغه د ایمان حلاوت تر اوسه خپل ځای ته نه دی رسېدلی. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې د الله دپاره چا سره ملاقات، د چا زیارت کول، دا د ایمان د حلاوت د پیداوالي سبب ګرځي، د انسان په زړه کې د ایمان حلاوت زیاتېږي. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. درې شیان دي، درې صفت دي یا درې خصلت دي، که دغه درې خصلتونه د چا په زړه کې وي نو دغه انسان د ایمان حلاوت پیدا کوي، د ایمان خوږوالی شیریني دی په زړه کې احساسوي. یو د هغې نه دا ده چې من كان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول دته د هر چا نه ډېر محبوب وي، الله سره د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هر چا نه زیاته مینه لري. نو د الله او د رسول سره مینه په دې معنی چې ته د الله اوامر او د پیغمبر اوامر د هر چا په حکم باندې مقدم ګڼې، خپل خواهشاتو باندې، خپل نفسیاتو باندې، دنیا باندې، د نورو خواهشاتو باندې د الله او د رسول حکم باید مقدم وګڼې. یعنی د خپل نفس د خواهشاتو دپاره یا د نورو د خواهشاتو دپاره چې د الله او د رسول د حکم په خلاف وي هغه ته باید ارزښت ورنه کړي، د الله امر ته باید غاړه کېږدي. دا د الله سره محبت دی. اما دا چې یو انسان د الله او د رسول د محبت دعوه کوي او په عمل کې دغه محبت نه کوي، بیا دغه دعوه سالمه نه ده، بې ځایه دعوه ده. ځکه ته که چېرې الله او محمد صلی الله علیه وسلم سره حقیقتا مینه لرې باید د هغو اوامرو ته غاړه دې ایښودلې وي، د هغو نافرماني باید ونه شي. ځکه امام شافعي رحمه الله ته دغه یو بیت منسوب دی، فرمایي چې وأنت تزعم تعصي الإله وأنت تزعم حبه إن المحب لمن يحب مطيع. ته الله سره د مینې او د محبت دعوه کوي مګر بیا د الله نافرمانی هم کوي. څوک چې چا سره محبت لري د خپل محبوب اطاعت کوي، دا خو قاعده ده. که ته په چا باندې عاشق د خپل معشوقې اطاعت باید وکړي، خبره باید ومنې. اما دا چې ته هغه سره د عاشقۍ دعوه کوي بیا دغه فرمایشونه نه منې نو دغه محبت نشو. نو دغه یو مثال ورکوي چې ته د الله د محبت دعوه کوي او د الله اوامر نه په ځای کوي، ستا د محبت دعوه باطله ده. باید د الله اوامر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوامر په ځای شي. نو لومړی سبب چې د انسان په زړه کې د ایمان خوږوالی پیدا کوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دی. دوهم بیا فرمایي چې وان یحب المرء لا یحبه الا لله. یو انسان سره باید محبت وساتي او ستا د دغه محبت ساتلو سبب فقط د الله رضایت وي. ته چې چا سره محبت لري ولې محبت لري؟ د دې دپاره نه چې دی سرمایه دار دی، نه د دې دپاره چې دی منصبدار دی، نه د دې دپاره چې دی په دنیا کې دا او دا رقم دی. ستا محبت د تقوا او د پرهیزګارۍ په اساس باندې وي. که هغه انسان د مادي لحاظ نه په هر حیثیت کې وي، دغه انسان سره زما محبت دی ځکه د مانځه پابند دی. دغه انسان سره زما محبت دی چې دی همیشه صادق دی، رښتینی دی. دغه انسان سره زما محبت دی ځکه دی چا سره کینه او حسد نه لري. دغه انسان تعصب نه لري. یعنی همیشه یو چا سره چې ستا محبت دی فقط د الله دپاره وي، د الله د رضایت دپاره وي، د دنیا دپاره نه وي. نو دا د انسان په زړه کې هغه د ایمان حلاوت زیاتوي. بیا دریم فرمایي چې وان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله کما یکره ان یقذف فی النار. دغه انسان بیرته کفر ته ورتګ دومره بد وګڼي لکه یو انسان چې خپل ځان اور ته غورځول بد ګڼي. که تا یو انسان اور ته غورځوي سوځېږي،
هیڅ حالت کې انسان دغه حالت ته غاړه نه ږدي، نه قبلوي. نو ته هم که چیرې کفر ته دغه حالت دومره بد ګڼې لکه څنګه چې اور ته غورځېدل بد ګڼې، نو ستا په زړه کې به د ایمان حلاوت پیدا شي. دا کفر ته ورتګ مسلمانانو یوازې دا نه دی چې څوک د وایي چې زه نور مسلمان یم، نعوذ بالله. کفري عمل کول، د کفارو پیروي کول، د کفارو په قدمونو باندې قدم ایږدل، که هغه ټولنیز ژوند کې وي، کورنی ژوند کې وي، که هغه په نورو مناسباتو کې وي، که هغه په تجارت وغیره کې وي، که هغه ایمانیاتو کې وي، په ټولو مسایلو کې هم دا دی چې انسان باید خپل موږ او تاسو ته اسلام په هر برخه کې تعلیمات راکړي دي، که هغه په کورني ژوند کې دي، که هغه په د میراث په برخه کې دي، که هغه قوانینو کې دي، که هغه اقتصاد کې دی، که هغه خوښي کې دی، که هغه غم کې دی، په ټولو کې اسلامي تعلیمات موږ ته شته. نو ولې موږ اسلامي تعلیمات خپلې لارښوونې پرېږدو او بېرته ځو د کفارو د غرب لارښوونې تعقیبوو؟ نو دغه درې شیانو کې اساسي هدف همدا دی چې هغه څه چې د انسان په زړه کې د ایمان حلاوت خوږوالی پیدا کوي، یو د هغې نه نور انسانانو سره محبت دی، او د محبت تقاضا همدا ده چې دغه احوال واخلي، دغه پوښتنه باید وکړي. همدارنګه امام بغوی رحمه الله د حسن بصري رحمه الله څخه چې تابعي دی، محدث دی، مفسر دی د قرآن، روایت کوي چې هغه مونږ تاسو ته فرمایي استکثروا من الاصدقاء المؤمنین فإن لهم شفاعة یوم القیامة. ای مؤمنانو تاسو په دنیا کې کوشش وکړئ چې ډېرو مؤمنانو سره دوستی پیدا کړئ، ډېر نیک دوستان ځان ته پیدا کړئ، ځکه نیک دوست د قیامت پر ورځ تا ته شفاعت کوي. نیک دوست تا ته د قیامت پر ورځ شفاعت کوي. بد دوست به د جهنم ته کش کوي، خو نیک دوست تا کته جهنم ته هم لاړ شي هغه تا ته شفاعت کوي، تا د جهنم څخه د الله په اجازه سره وباسي، جنت ته دې ننباسي. او هغه حدیث ما بار بار په خوا تلاوت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو په جنت کې به الله سبحانه وتعالی دوی نه پوښتنه وکړي چې آیا ستاسو نعمتونه پوره دي؟ څه شی غواړي؟ دی به وایي چې الله زموږ ټول نعمتونه پوره دي. بیا به الله عز وجل دوی ته خپل دیدار نصیب کړي چې دا تر ټولو ستر نعمت د جنتیانو ته. بیا الله عز وجل دوی ته وایي آیا تاسو کوم بل نعمت ما نه غواړئ، څه شی کمی لرئ؟ دغه مؤمنان به ورته وایي چې یا الله موږ نور د هیڅ شي کمی نه لرو، خو فقط موږ یو تعداد دوستان لرو، نیک دوستان چې په دنیا کې به موږ هغو سره نیکه دوستي لرلو، په مسجد کې به منځونو کې لیدل، په مناسباتو کې به موږ سره یو بل سره به ملاقاتونه کول. اوس هغو په جنت کې نشته موږ سره. الله عز وجل به دوی ته اجازه وکړي چې ستاسو شفاعت زه قبلوم او تاسو دوزخ ته لاړ شئ چې هر هغه ستاسو ملګری دغه په زړه کې یو ذره ایمان هم وي راویې باسئ. ملائکو ته به الله سبحانه وتعالی امر وکړي چې د دغه کسانو شفاعت ما قبول کړی او د دوی دوستان چې په زړونو کې یو ذره ایمان هم وي د جهنم څخه راوباسئ. نو دغه نیک دوست مؤمن دوست ته د جهنم څخه راوباسي، جنت ته دننباسي د الله په حکم سره. اما بد ملګری چې هغه خپله په جهنم کې پروت وي ته به هغه ملامتوي، هغه به تا ملامتوي. نو په همدغه اساس حسن بصري رحمه الله موږ او تاسو ته فرمایي چې په دنیا کې کوشش وکړئ چې خپل نیک دوستان زیات کړئ، او نیک دوست هماغه چې د تقوا او پرهیزګارۍ په معیارونو باندې برابر وي. نیک دوست یوازې دې ته نه وایي چې د مسجد په محراب کې شپه ورځ ناست وي. نیک دوست چې د تقوا او د اسلام په معیارونو برابر وي، ښه کاروبار به کوي، ښه ژوند به کوي، ښه دنیا به ځان ته پیدا کوي، خو د الله څخه به هم ویریږي. دغسې مؤمنان ځان ته انسان باید پیدا کړي، ځکه نیک دوست همیشه تا په دنیا کې هم متوجه کوي، آخرت کې دې هم مرسته کوي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو د زیارتونو د ملاقاتونو خبره کوو، دې کې هم موږ تاسو یو اولویت بندي لرو. څوک مقدم دی، د چا زیارت لومړي قدم کې څوک ډېر مستحق دی، څوک په دوم قدم کې دی، څوک په دریم قدم کې دی، څوک په څلورم کې دی. نو په لومړي قدم کې هغه څوک چې د ډېر زیارت او د ملاقات مستحق دی ستا مور او پلار دی. که چیرې ته د خپل مور او پلار سره په یو کور کې ژوند نه کوې، جدا د هغو څخه اوسېږې، نو دا بیا په تا باندې لازم دی چې ته د مور او پلار ملاقات هر څومره ډېر چې کولی شي، هر څومره زیات چې ورته زنګ وهلی شي، هر څومره زیات چې ورنږدې ورتللی شي، ورته د هغو ملاقات باید وکړي. که ستا مور او پلار دلته تا سره په استرالیا کې نشته او د هغو د لیدنو امکان د نږدې نه نشته، نن سبا موږ تاسو واتساپ لرو، مختلف قسم وسایل لرو چې ویډیو کال ورسره کولی شي، لیدلی شي، هغو ته وګوري. ځکه د مور او پلار هم همیشه ارزو همدا وي چې خپل اولاد وګوري. که ته د عمر په هره مرحله کې هم یې، خو مور او پلار ارزو لري چې تا وګوري. ته هغو ته هماغه طفل یې، هماغه اولاد یې، هماغه پلارنۍ او د مور مینه تا سره لري. هغو باید د خپل دغه مینې څخه محروم نشي. د هغو ضرورتونو ته باید رسیدګي وشي، که هغه مریضان دي، که هغه نور څه خدمت ته اړتیا لري، نور ضرورتونه لري، که ته یې نشي کولی په یو بله طریقه باندې هغو ته دغه خدمت مهیا کولی شي، نو په لومړي قدم کې مور او پلار دي ستا. په دوهم قدم کې ستا نږدې خپلوان دي، نسبي خپلوان چې قرابت ورسره لري، هغه مثلا ستا کاکا دی، یا ستا ماما دی، ستا خاله ده، ستا عمه ده، ستا وراره دی، ستا د ماما زوی دی، کاکا زوی دی، همداسې ورسره خپل خپلوان
ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې موږ او تاسو ته فرمایي من اراد ان یبسط له فی رزقه وینسأ فی اثره فلیصل رحمه. هغه څوک چې غواړي چې د هغه رزق فراخ شي، په دنیا کې مالدار شي، او هغه څوک چې غواړي چې د یاد ژوندی پاتې شي، ته به مړ شي خو خلک به د یاد ژوندی ساتي، دی د صله رحمي وکړي، دی د ذوي الارحام د خپلوانو پوښتنې وکړي، د هغو زیارتونه دې وکړي، هغو سره د خپل روابط نه قطع کوي. او دا اوس موږ تاسو ګورو یو ځینې انسانان به وي چې هغو به اوس د خاورو انبارونو لاندې وي، خپله به هم خاورې شوي وي، دلته نشته، خو د هغو یاد موږ تاسو کوو. فلانې ډېر اجتماعي سړی و، فلانې به همیشه د خلکو پوښتنې کولې، فلانې به همیشه رسیدګي کوله، فلانې به مور او پلار ډېر ښه ساتل، ورونو سره به دا کول، دا به کول. اما یو انسان چې دغه کار نه کوي، هیڅوک په ژبه نوم نه اخلي، او که څوک اخلي هم بس فقط وایي بس اوس مړ شوی دی، الله دې وبخښي، ځکه هغه د دغه کار څخه لرې و. په دریم قدم کې بیا ستا همسایه دی. همسایه په تا باندې د څو ناحیونه حق لري. که دی مسلمان وي خو په تا باندې هم د اسلامیت حق لري او هم د همسایتوب حق لري، او که دی مسلمان نه وي په تا باندې د همسایتوب حق لري، ځکه مسلمان نه د اسلامي حقوق نشته، خو د همسایتوب حقوق په تا باندې شته. ځکه جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل علیه السلام به همیشه ماته دا تلقین کوه، دا وصیت به کوه چې همسایه سره نیک سلوک وکړه، همسایه سره نیک سلوک وکړه. وایي زه دومره ډېرې راته ویلې چې وېرېدم چې هسې نه د همسایه ما سره په میراث کې شریک شي، هسې نه چې جبرئیل علیه السلام بل ورځ راته وایي چې دا میراث دې هم ورسره شریک کړه یا په میراث کې ورته برخه ورکړه. یعنې دومره د همسایه حق دی. او د همسایه نه وروسته بیا نور مسلمانان دي. خو اوس وخت یو تعداد مسلمانان داسې هم شته چې همسایه به ترېنه په اذیت کې وي او نور لرې لرې خلکو سره به د خپلوي ساتي، دوستي به ورسره ساتي، زیارتونه به کوي، مګر هلته همسایه ترېنه په اذیت کې دی، همسایه ترېنه په مشکل کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، د یو چا خبره ورته وکړه چې یا رسول الله فلان لمونځ هم کوي، فلان روژه هم نیسي، زکات هم ورکوي، دا هم کوي، دا هم ډېر عبادتونه یې ورته یاد کړه. رسول الله مګر دا دی چې هغه خپل همسایه په عذابوي، همسایه ترېنه خوشحاله نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په دوزخ کې دی. یعنې دا دومره لمونځ کول او روژه نیول او زکات ورکول او دا یعنې کېدای شي هغه هم د الله دپاره نه و، ځکه که هغه د الله دپاره وی او ته خپل همسایه اذیت کوې نو ډېر ستره ګناه ده. په همدغه اساس باندې په زیارتونو کې، په ملاقاتونو کې، په محبت کې، روابط ساتلو کې بیا حق د همسایه دی د لرې خلکو څخه. هغې نه وروسته په څلورم مرحله کې بیا نورو خلکو سره باید انسان خپل روابط وساتي. دا قطع د روابط په ډېرو خطبو کې ما ویلې، قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل حرام کړی او د کبیره ګناهونو کې دی. الله عز وجل فرمایي چې فهل عسیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم یا تقطعوا ارحامکم. نو تاسو د روابط مه قطع کوئ. مفهوم د آیات هم داسې دی، روابط مه قطع کوئ، یو بل سره دغه اړیکې او روابط همیشه برقرار وساتئ، ځکه د هغې قطع کول کبیره ګناهونو څخه راځي. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو بیا په احادیثو کې وګورو، موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مریض د پوښتنې هم، د مریض د زیارت هم توصیه کوي. یو خو دغه زیارتونه دي چې نورمال حالاتو کې دي، عام خلکو سره دي، یو هغه زیارتونه دي چې د یو مریض پوښتنه کوي. په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي چې د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقونه دي چې تېر هفته کې یا هغې نه مخکې هفته کې هم بیان شول. یو د هغو نه دا دی چې کله ستا مسلمان ورور مریض شي دغه پوښتنه باید وکړي، او که چیرې ستا همسایه وي هغه مسلمان هم نه وي، په تا باندې د همسایتوب حق دا دی چې پوښتنه باید وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یهودانو پوښتنې ته ورته، د غیر مسلمو پوښتنې ته به ورته، دا به نه ویل چې زه خو پیغمبر یم او د اسلام لارښود یم، څرنګه یو غیر مسلم سره د اړیکې وساتم یا همسایتوب ورسره وساتم. احادیثو کې قصې د دې ډېرې دي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د غیر مسلمو پوښتنو ته هم ورته. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ داسې یو مسلمان نشته چې د یو مسلمان پوښتنې ته ورشي، مریض دی، د مریض پوښتنې ته سهار ورځي، مګر دا دی چې تر ماښامه پورې به 80,000 ملایکې د انسان ته دعا کوي. 80,000 ملایکې. او ملایکې څوک دي؟ لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ملایکې هغه پاک مخلوق دی چې د الله یو ذره نافرماني نه کوي، دوی د الله عصیان نه کوي، دوی د الله همیشه په اطاعت او بندګۍ کې مشغول دي. څه چې ورته الله امر کړی په هغې کې مشغول دي. د ملایکو دعا قبلیږي. 80,000 ملایکې هغه انسان ته چې د یو مریض پوښتنه کوي تر ماښامه پورې دعا کوي چې سهار پوښتنه وکړي، او که څوک ماښام پوښتنې ته ورشي تر سهاره پورې 80,000 ملایکې دلته د مغفرت دعا کوي چې دوی مستجاب الدعا دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به
د خپل پښتنو په سلسله کې د ام ایمن رضی الله عنها زیارت هم کوو. ام ایمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا هغه مور د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور د وفات څخه وروسته پرورش کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساتنه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله کله ورته ویلي انت امي بعد امي، ای ام ایمن ته زما د مور نه وروسته زما دوهمه مور یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینځوه د دې پوښتنې ته به هم ورته خپل مقام ته به نه ویلي چې زه د الله پیغمبر یم، د مسلمانانو مشر یم، رهبر یم او ما ته څه ښایي چې زه د وینځې پوښتنې ته ورشم، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې پوښتنې ته ورته. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، ابوبکر او عمر رضی الله عنهم خپلو منځو کې ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دغې زنانه پوښتنې ته ورته راځئ چې موږ هم د پوښتنې ته ورشو. د پیغمبر هغه سنت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس نشته، د هغه عادت موږ ژوندی کړو. یو ورځ ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دواړه د هغې پوښتنې ته ورغلل چې هغې سره کېناستل، هغه په ژړا شو، ډېر یې وژړل. دوی ورته ویلې چې آیا ته دې دپاره ژاړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی، هغه خو انسان و، قیامت په ورځ به موږ ورسره یو، په جنت کې به تسلیتونه یې ورته ورکړه. هغې ورته وویلې چې زه په دې پوهېږم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې هغه څه الله په آخرت کې ورکوي هغه د دې دنیا نه ورته ډېر ښه دي، مګر زه په دې ژاړم چې دغه وحی سلسله د الله نه چې راتله هغه قطع شوې ده، اوس د الله احکامات موږ ته نه راځي. نو دلته ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هم ورسره په ژړا شول دواړه. یعنې هغو به د ډېرو هغه خلکو چې په ټولنه کې چا به ورته توجه هم نه کوله ملاقات ته به ورتلل. مګر دغه زیارت ته چې هم موږ او تاسو ورځو، زیارت د چا یا د چا ملاقات کول هم خپل یو څه آداب لري. نو په دغه آدابو کې یو دا هم دی چې ته د چا څخه د ورتګ مخکې نه اجازه واخلې، خصوصا اوس چې دا تلیفونونه دی، ټکنالوژي ده، یو میسج ورته وکړي چې په دومره بجو ستا کور ته راځم، یا د هغه څخه د وخت پوښتنه وکړي چې څو بجې ته وخت لري چې زه درشم. ځکه که چیرې ته غیر د اپاینټمنټ نه یا غیر د وعده اخیستلو نه همداسې مستقیم ورشي او هغه کور کې نه وي، بیا په تا ثقیل تمامېږي، زحمت دې وایسته. یا هغه کور کې شته خو داسې یو حالت کې دی چې نه غواړي تا استقبال کړي، یا نشي کولی تا وګوري په دغه وخت کې، یا بل مېلمه لري یا یو بل مشکل کې اخته دی. نو دا یو شرعي خبره ده که یو څوک تا ته دروازه کې وایي چې بخښنه غواړم زه اوس تا نشم لیدلی، یا بخښنه غواړم زه اوس مصروف یم، یا بل ورځ راشه. په موږ دا خبره ډېر بد لګېږي. انساني فطرت په اساس زه د فلاني کور ته لاړم ماته جواب راکړه، زه د فلاني دروازې پورې لاړم ماته جواب راکړه. حال دا چې موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکى لکم واطهر. که چیرې تاسو د چا ملاقات ته دروازې ته ورغلئ او دروازه د ټک ټک ته 2 ځل په ټک ټک کوئ، یو ځل ټک ټک انتظار وکړه، بیا ټک ټک انتظار وکړه، بیا ټک ټک انتظار وکړه. که څوک راونوتل بېرته لاړ شه، په زړه کې به څه خبره نه ګرځوئ. او حتی که چیرې یو چا د دروازې شاته تا ته وویلی چې محترم بخښنه غواړم زه اوس وخت نه لرم، بیا به هم په زړه کې څه نه ګرځوئ، ځکه دا ستا دپاره هم پاکیزه ده، ستا حیثیت هم په ځای ده، د هغه هم حیثیت په ځای دی. دا چې ته ټولنه کې لاړ شي، هر چا ته وایي زه فلاني کور ته لاړم، زما ملاقات ته حاضر نه شو، یا زه قبول نه کړم، یا زه ونه لیدلم، خپل حیثیت ته هم صدمه رسوي، د هغه حیثیت ته هم صدمه رسوي. نو الله فرمایي چې دا ستاسو دپاره هم پاکیزه دی، د هغو دپاره هم پاکیزه دی. نو په دغه اساس چې انسان داسې یو حالت سره مخ نشي، ښه دا ده چې د مخکې نه ځان سره نوبت یا وخت اخیستلی وي. که چیرې تا ته وایي چې زه اوس وخت نه لرم یا فلاني وخت وخت لرم، نو هماغه وخت کې به انسان باید ورشي. په همدغه اساس باندې یو مناسب وخت انسان اختیار کړي، داسې وخت کې ورشي چې اوس یو دم ته ورشي، هغه ته وایي چې زه ولا 10 دقیقې وروسته یو ډاکټر ته ورځم، او ته ورته وایي خیر زه داسې 15 دقیقې کښېنم، هغه 15 دقیقو کې دی هر لحظه کې ساعت ته ګوري چې ته به څه وخت پاسېږي او ته ناستې مجلس کول غواړې. نو په هغه باندې هلته خپل اپاینټمنټ خپل کار هم خراب کوي، د ستا خبرې هم ورسره نه کېږي، دغه توجه هم تا ته نشته. نو مناسب وخت سړی باید ځان دپاره غوره کړي. همدا رقم که چیرې یو انسان د یو مریض پوښتنې ته ورځي، مریض سره به ډېر نه کښېني، فقط همدومره چې د مریض ملاقات وشي، د هغه پوښتنه وکړي، نور پاسېږه د مریض نه، ځکه هغه مریض کیدای شي د ډېرو خبرو تحمل نه لري، د ډېرې ناستې تحمل نه لري، ستا د ډېر لیدلو تحمل نه لري. فقط هغه احوال یې واخله، ستا هغه حق هم په ځای شو، د هغه تسلیت هم وشو، د هغه معنویاتو ته هم ګټه کوي، بېرته ترې نه راشه. همدارنګه که چیرې د چا کور ته انسان ورغی او هغه ستا اکرام وکړه، ستا دپاره څه عزت وړاندې کړه، چای یا ډوډۍ یا میوه یا څه شی درته راوړه، نو په دغه وخت کې باید د هغې د استفادې څخه وروسته دغه ته دعا وشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله چا ورته اکرام وکړ، بیا به ورته ویلې اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. یا الله ته هغه چاته طعام ورکړه چې موږ ته طعام راکړه، یا الله هغه چاته ته اوبه ورکړه یا نوشابه ورته ورکړه چې موږ ته راکړه، هغه چا چې موږ وڅکولو ته هغه تاوزه وساته. او که چیرې یو څوک تا ته اکرام کوي، ته هم ورته اکرام وکړه، څه شی ورته ورکړه.
که دا نشي کولی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا حد اقل ورته جزاک الله خیرا ووایه. تا چې چاته جزاک الله خیرا د هغه د یو نیکۍ او د اکرام په مقابل کې ویلې، تا د هغه حق ادا کړه. نو دا هغه آداب دي چې اسلام موږ تاسو ته راکوي. نو زما د موضوع خلاصه هم دا ده چې نن وخت کې په ټولنه کې موږ نه پاتې شوی یو سنت دی، هغه زیارت دی، یو د بل ملاقات دی. نو دغه د ملاقاتونو سلسله باید موږ تاسو ژوندۍ کړو. په هغې کې خپل خپلوان، په هغې کې نسبي خپلوان، مور او پلار، اقارب، همسایګان، نور دوستان دي. ډېر په ټولنه کې زموږ تاسو داسې کسان شته چې پخوا مسجد ته راتله 15 کاله 6 کاله 10 کاله مخکې، مګر اوس نه راځي، یا مریضان دي یا په شفاخانو کې دي یا نور مشکلات لري. نو د دغسې خلکو باید پوښتنه وشي، د هغو د احوالو ته باید انسان ورسېږي. الله عز وجل د موږ تاسو ته